الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. قدرمندو محترمو مسلمانانو ورونو، ډیر ورونه او ډیرې خویندې کله کله پوښتنه کوي چې فلانی حاجت لرو یا دا چې فلانی مشکل لرو، د هغې دپاره دعا یا کوم ذکر راته وښیاست. محترمو، د دعا او ذکر دپاره خو مخکې هم موږ بیان کړی و. د هغې تر څنګ به نن د صلات الحاجه یادونه او ښوونه درته وکم چې د حاجت لمونځ هم شته او فقهاو ورته مستحب ویلي دي، ثواب هم ورباندې مرتب دی او د احادیثو په ډیرو کتابونو کې او د فقهاو په ډیرو زیاتو کتابونو کې ذکر شوی دی. معززو، مختصره طریقه یې داسې ده چې د ماخوستن تر لمانځه وروسته 4 رکعاته د صلات الحاجه په نیت باندې لمونځ کیږي، یا دا چې په نیت کې به وایي چې د حاجت لمونځ کوم. د هغه بعد چې په اول رکعت باندې ودرېدی، تر سبحانی اعوذ بالله بسم الله وروسته به یو ور الحمدلله شریفه ووایي. د الحمدلله شریفې تر ویلو وروسته به 3 واره آیت کرسی شریفه ووایي. چې کله یې دا یې پوره کړله، نو بیا هغه نور 3 رکعتونه چې کم کوي، په هر رکعت کې بیا یو ور الحمدلله شریفه او بیا د الحمدلله شریفې تر ویلو وروسته 3 نور سورتونه ویل کیږي. په هر رکعت کې همدغه طریقه ده چې کم بیا 3 رکعتونه پاتې سوله د اول رکعت نه وروسته. اول الحمدلله شریفه، د الحمدلله شریفې وروسته 3 سورتونه، هغه 3 سورتونه د قرآن عظیم الشان اخیرنه سورتونه دي چې یو قل هو الله احد او دویم قل اعوذ برب الفلق، دریم سورت قل اعوذ برب الناس. دغه 3 سورتونه په دغه اخري 3 رکعتونو کې تر الحمدلله وروسته ویل کیږي. رد المحتار جلد 2 صفحه 502 کې راځي: قال الشيخ اسماعیل ومن المندوبات صلاة الحاجه. د مستحب المنځونو څخه د حاجت المنځ هم دی. و 4 صلات الحاجه او 4 رکعاته دی د حاجت المنځ. او دغه شان دغه حاجت المنځه یادونه شوې ده په الملتقط کې و خزانة الفتاوی کې او دا شان الحاوی کې او شرح المنیه کې. دا د فقهاو کتابونه دي، په هغې کې د دې یادونه شوې ده. او بیا د هغې په وروستۍ کې لیکي: قال مشایخنا صلینا هذه الصلات. موږ دغه د حاجت لمونځ کړی دی، فقضیت حوائجنا او هغه زموږ حاجتونه چې کم وه د کم شرعي حاجت لپاره چې مو کړی دی هغه پوره شوي دي. الله تبارک وتعالی زموږ حوائج حاجتونه را پوره کړي دي. مذکور فی الملتقط والتجنیس وکثیر من فتاوى کذا فی خزانة الفتاوى. یعنی دا لمونځ په ډیرو فتاواو کې ذکر شوی دی او د دې فضایل هم فقهاو ذکر کړي دي. معززو، دغه طریقه ده د لمونځ کله خلاص کوي، بیا فقهاو یوه دعا هم ذکر کړې ده چې دغه دعا به کوي. نو هغه دعا که د چا یاده وي یا یې د دغه بیان څخه یادولی سي، یا دا چې د دغه بیان څخه به پر یو کاغذه باندې ولیکي، نو انشاءالله هغه دې هم د دې بعد ووایي هغه حاجت، هغه مشکل چې درلود الله تعالی به یې حاجت ورپوره کړي، شرعي حاجت او مشکل به یې ورته رفع کړي. هغه دعا دغه د محترمو ورونو چې کله د لمونځ خلاص کوي، دغه دعا به بیا وروسته ووایي. د دغه دعا د مخه دی لا درود شریف هم ووایي او د درود شریف وروسته دا دعا ووایي. دعا چې خلاصه کړي بیا د درود شریف ووایي. دغه بعد بیا خپل حاجت چې کوم یې په زړه کې بیا هغه وغواړي، په ډیره عاجزي، په ډیره تضرع او خشوع او خوف الهي سره او
دا شان چې کم مشکل یې درلودی د هغه د حل کولو سوال یې د الله رب العزت څخه وکړي چې کله یې د خپله دعا هم خلاصه کړه د هغه بعد دې بیا درود شریف ووایي نو دا به فرا شي. هغه دعا دا ده: لا اله الا الله الحلیم الكریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قصهم دا دعا لږ اوږده ده نو کم څوک چې وایي پر یو کاغذ دې ولیکي چې کله یې لمونځ خلاص کړئ او 3 واره یې درود شریف ووایئ د هغه وروسته دې بیا خپل کاغذ او پرچې راواخلي چې کومه دا دعا کې لیکلې وي دا دعا دې په ښه عاجزي باندې وکړي د هغه وروسته دې خپل حاجت وغواړي خپل د مشکل حل دې وغواړي او یا بل کومه دعا یې غوښته هغه دې وغواړي نو د هغه وروسته دې بیا درود شریف ووایي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.